یو خبره مې ذهن ته بله د شپې خلک ټوله شپه بانګونه وایي دا کار مه کوئ ښه یو حدیث پکې طبراني په معجم کبیر کې شته چې د وبا دپاره اذان چې کوم ځای کې وشي نو الله پې وبا ختمی یو خو دا حدیث انتهایی ضعیف دی کمزورې روایت دی دویم دا ده چې د هغې دا مطلب نه دی چې د شپې بس ټول پاسې په خلکو بانګونه ووهئ ګور ډېر ماشومان ودي د خوبه راپاسي ورسره ډېر بیماران بعضې خلک ویرېږي چې خدای څه چلو شو نو اسې بانګ وایه په کور کې څه بدیت یې نشته دی که ته وایې چې حدیث ضعیف هم د خیر دی فضایلو ضعیف حدیث باندې هم سړی عمل کولی شي خبره نشته خو دا اجتماعیت چې د شپې ټول خلک پاسې په لوډ سپیکرو او د کوټې چت ته وخېږي او چغې وایي د هغه حدیث باندې ولې عمل نه کوي چې مضبوط حدیث د حضور پاک دی په هغې عمل وکړه که نه په هغې کې ستا جیب خالي کېږي که هغې کې دی چې صدقه وکړې نو دې کې هېڅ شک نه مضبوط حدیث دی رسول الله مبارک چې د مصیبت دپاره صدقه بهترین شي نو په هغې عمل نه کوي کوټې چت ته غوار سړی قتل خو آسان کار دی صدقه ورکوه چرګوټی حلال کړه خوا کې بل ته یو خبر